سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن زه تاسو ته دا طریقه ښیم چې څنګه وکولی شئ د خپل کمپیوټر د کور آی 3 نه په کور آی 7 یا په کور آی 5 باندې بدل کړئ یا د کمپیوټر پروسیسر مو ښکته ده هغه زیات کړئ. نو دا طریقه به نن موږ تاسو زده کوو چې څنګه وکولی شو دا کار اجرا کړو. البته صرف په تخیلي شکل سره به ښکاریږي به نو څنګه دا عملیه اجرا کولی شو. د دې کار په خاطر باندې نو اول باید تاسو د خپل پروسیسر په باره کې معلومات ولرئ. زه غواړم په دې پوه شم چې زما کمپیوټر کور آی 3 ده، کور آی 5 ده، کور آی 7 ده. دا کمپیوټر دلته ما سره ایښی ده، نه پوهېږم چې کم یو ماډل ده. نو د دې کار په خاطر باندې کمپیوټر باندې به رایټ کلیک وکړئ که غواړئ د کمپیوټر په باره کې معلومات لاسته راوړئ. نو په کمپیوټر باندې رایټ کلیک کوو، پراپرټیز ته ځو او په پراپرټیز کې دلته موږ سره د پروسیسر په باره کې معلومات ښیي چې زمون کمپیوټر پینټیم آر ډوول کور ده. ډوول کور په کور کې ښکته کمپیوټرونه دي او 2.13 ګیګا هرتز ده. نو اوس دا معلومات له دې ځای نه کولی شي وګورئ چې زمون کمپیوټر ډوول کور و، کور آی 3 هم نه ده، کور آی 5 هم نه ده، کور آی 7 هم نه ده او 2.13 ګیګا هرتز پروسیسر ده. یا معلوماتو په کتلو په خاطر بیا هم درته وایي چې کمپیوټر باندې رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته لاړ شئ، دلته د پروسیسر معلومات وګورئ چې ډوول کور او 2.13 ګیګا هرتز. یا هم تاسو کولی شئ که غواړئ یو کمپیوټر وګورئ چې څه قسم ته ده، د دې معلوماتو په خاطر رن ته لاړ شئ. رن څنګه راځي؟ په کیبورډ کې به وین کی یا وینډوز لوګو کی پریس کړئ. وینډوز لوګو کی هغه بټن ده چې د وینډوز عکس یا آیکن ور باندې ده. وینډوز لوګو کی له آر سره یو ځای ونیسئ. وینډوز لوګو کی او آر رن راځي. په رن کې ولیکئ DXDIAG. دا هم تاسو ته د کمپیوټر په باره کې معلومات راوړي. نو دلته موږ تاسو ګورو چې زمون کمپیوټر هماغه پینټیم آر ډوول کور ده او 2.13 ګیګا هرتز ده. نو دا معلومات موږ تاسو دلته کتلی شو. که زه اوس غواړم دا تغییر کړم، یعنی که څوک غواړي زما د کمپیوټر په باره کې معلومات واخلي، هغه ته وښیي چې دا کمپیوټر کور آی 7 یا هم کور آی 5 ده، نو څنګه کولی شو دا معلومات موږ تاسو تبدیل کړو. نو تاسو ولیدل چې زما کمپیوټر ډوول کور او 2.13 ګیګا هرتز پروسیسر ده. غواړم زه دا بدل کړم. نو د دې بدلولو په خاطر زو رن ته وینډوز لوګو کی له آر سره ونیسئ یا هغه بټن چې په کیبورډ کې د وینډوز علامه ده د آر سره. بیا به په رن کې ولیکئ RegEdit REGEDIT، انټر یې کړئ. رجسټري ایډیټر یا دا صفحه خلاصي. کله چې دا صفحه خلاصه سوله دلته به تاسو په ایچ کې لوکل ماشین باندې کلیک وکړئ او دغه آپشن به کلیک کړئ. د دې نه وروسته به په هارډویر باندې کلیک وکړئ. دا علامه به کلیک کړئ، ویکټور ایکسپاند به کړئ لاندې طرف ته. د هغه څخه وروسته ډسکرپشن ایکسپاند کړئ. د ډسکرپشن څخه وروسته سیسټم او د سیسټم څخه وروسته سنټرل پروسیسر دا کلیک کړئ او د هغه نه وروسته 0. کله مو چې 0 باندې کلیک وکړه دلته موږ سره یو ویلیو وجود لري د پروسیسر نیم سټرینګ. دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. نو دلته تاسو کولی شئ خپل د کمپیوټر په باره کې هر څه چې غواړئ ولیکئ. نو کولی شو موږ دلته ولیکو چې مثلا پینټیم آر نه انټل آر ډوول کور نه غواړم چې اوسیږي، نو وایم چې دا د کور آی 7 وي، کور آی 7 او سرعت هم 2.13 نه غواړم چې وښیي، زه وایم چې ښه غټ سرعت خلکو ته وښیي، مثلا 9.30 9.13 او ورته لیکم هم چې مثلا میډ ان یو اس ای یا میډ ان اینی ځای ایلس، مثلا میډ ان لغمان. اوکې مو کړه. نو زموږ د کمپیوټر معلومات بدل سول. نو که چیرې هم زموږ کمپیوټر په باره کې څوک معلومات غواړي وګوري، نو هغه ته به ښیي چې دا کمپیوټر کور آی 7 ده. کمپیوټر باندې رایټ کلیک کوو، پراپرټیز ته ځو او په پراپرټیز کې نو ګورو دلته موږ سره ښیي چې انټل آر کور آی 7 9.13 ګیګا هرتز پروسیسر او میډ ان لغمان. او که چیرې څوک DXDIAG پر رن کې ولیکي DXDIAG انټر یې کړي، بیا هم چې دا معلومات راځي نو دلته به هم ښیي چې انټل آر کور آی 7 9.13 ګیګا هرتز پروسیسر میډ ان لغمان. نو دا طریقې سره کولی شو موږ تاسو د خپل کمپیوټر معلومات تبدیل کړو. دا او د دې نورو ویډیوګانو کتلو په خاطر باندې نوې ویډیوګانې چې زه جوړوم هغه اپلوډ کولو په خاطر زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تازه ویډیوګانې وګورئ. نو زموږ چینل تاسو په یوټیوب باندې کولی شئ وګورئ. خپل براوزر کې په ټلیفون کې یا هر ځای کې چې وي یوټیوب خلاص کړئ. نو کله مو چې یوټیوب خلاص کړ، د یوټیوب د خلاصېدو څخه وروسته تاسو دلته ولیکئ عبدالله سروش، عبدالله سروش په دې رقم سپیل سره یې ولیکئ، انټر یې کړئ. د هغه څخه وروسته دا آپشن تاسو ته راځي، دې باندې به کلیک وکړئ په دې عکس باندې. کله مو چې دا کلیک کړ
دلته د سبسکرایب تڼۍ کلیک کړئ او د هغه څخه وروسته دا زنګ علامه هم ټیک مارک کړئ. نوې ویډیوګانې چې زه اپلوډ کوم د هغه په باره کې به تاسو ته معلومات راځي او تاسې بدون له دې څخه د کمپیوټر د تخصصي بخشونو لکه د وینډوز زده کړه په مکمل شکل سره، د ورډ زده کړه، د کویک بوک، د کمپیوټر تخنیکونه او سی پلس پلس، CCNA، MCC، ډیټابیس، ګرافیک ډیزاینینګ د هر یو بخش باره کې زه تاسو ته ویډیوګانې اپلوډ کوم. نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ. مننه له کتلو څخه.